مجبوری ده چرته یار خو به ساتو خو دومره هم غورځېږو نه معیار خو به ساتو اوس ژوند نه چې نغمه ده د ساګانو د مثال وایزه نو بیا څه وکړو ستار خو به ساتو اوزګار کې ناستې نه شو ځان له څه ناڅه کار ګورو که هېڅ نه وي د بل په کار کې کار خو به ساتو دانشه زهر زهر بعضې خلکو له دارو دانشه زهر زهر بعضې خلکو له دارو لستوڼي چې ساتونو پکې مار خو به ساتو د دانش صاحب په دغه کې څو شعرونو د خپل پروګرام آغاز کومه د خپل ورور د خپل ملګري د سلمان ساغر لخوا سلامونه واخلې امید دی هیله ده چې ښه به یې روغ به یې جوړ به یې ژوند به کوئ او نور ملګري به هم ژوند ته پرېږدئ ګرانو ملګرو ادبي محفل دی ادبي محفل نن د اسماعیلا کلي ته راغلی دی د زهیب ملک خواله زهیب ملک زمونږ ملګری دی زمونږ د پښتو ادبي کړمار چې کومه جرګه ده په هغې کې ممبر هم دی ښکلې شاعري کي د هغې نه به د هغې ژوند هم پوښتو او ورسره به د هغې خوږه او ترسکونه شاعري هم تاسو ته ریکارډ کو او تاسو ته به یې ډېر په مینه ډالۍ کو خو دغه درخواست مه هېڅ اقدم چې دغه پروګرام د فیسبوک او د یوټیوب د لارې ضرور شیر کړي او خوښ یې کړي د زهیب طرف ته ځو هغې سره خیر په خیر کو ژوند یې پوښتو او بیا ترېنه خوږه شاعري اورو زهیب ملک صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلې مینې او سلامونه وایم بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه سلمان صاحب ستاسو او ستا د دې ملګرو چې دلته رالی زموږ دې کلي ته خپل کارونه هم پرېښودل او دلته رالی دا ډېر لوی کار تاسو کوئ د پښتو ډېر لوی خدمت کوئ ما سره الفاظ نشته زه ستاسو دغه وکړم شکریا ادا کوم خو دومره به مې چې سلام درته ضرور کوم تاسو ته او ستاسو د خدمت ته ډېره مننه زهیب وروره دغه زموږ باندې فرض دي د پښتو خدمت چې دی دا زموږ فرض دي چې مونږ راځو ستاسو په شانتې شاعرانو پسې چې کوم د میډیا په مخ باندې نه راځي د میډیا په شیشه باندې نه راځي د هغې نه به شعرونه ریکارډ کړو دغه مسافر او د پښتو دغه خدمت دی چې مسافرو ته او وطنوال ملګرو ته به یې شریکو نو څه به راته وایې پروګرام کې م څه راوړي دي څه غزل څه کلام راته شریک کړي ډېر خوشحاله وشم یو غزل دا به تاسو سره شریک کړم او څومره وطنوال ملګري چې کوم دي او مسافر دي زما د طرف نه هغې ته ډالۍ ارشاد نوی غزل دی پرون مې لیکلی دی د غزل مطلب ده چې ما ویل که لاړم اسپرلي کې په شړشم وړېدم ما ویل که لاړم اسپرلي کې په شړشم وړېدم خو ناخبر او مشنا په بلا غم وړېدم او د هر وطن لارو کوڅو کې و د امن فضا د هر وطن لارو کوڅو کې و د امن فضا چې پښتونخوا ته رانږدې شوم په ماتم وړېدم ډېر ښکلی دی مننه او په سود او زیان زمانه هیڅوک هم ښه نه پوهېدل په سود او زیان زمانه هیڅوک هم ښه نه پوهېدل خو لیونی شم چې په جام او په صنم وړېدم زبردست او په دغه یو خطا دې څومره سزاوار کړم ربه په دغه یو خطا دې څومره سزاوار کړم ربه د بدبختۍ نه چې په یو دانه غنم وړېدم او ستا په دې مخ چې ما خوله په ړومبي ځل ولیده ستا په دې مخ چې ما خوله په ړومبي ځل ولیده داسې ښکاره شوه چې په ګل او په شبنم وړېدم او زه چې ماشومم ما به تېښته د کتاب نه کوله زه چې ماشومم ما به تېښته د کتاب نه کوله خو چې رالوی شوم په کتاب او په قلم وړېدم او تا راته ویل چې به زمونږ چم ته نه راځې بیا تا راته ویل چې به زمونږ چم ته نه راځې بیا زهیب ملک ستا نه پټ ستاسو په چم وړېدم واه ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی دی ګرانو ملګرو دکه زهیب ملک صاحب را سره ناست چې ښکلې شاعري کې کلام یې را سره شریک کړو خو دغه یو کلام یو غزل یې نه پرېږدم غواړم چې یو بل کلام ته هم واورم او تاسو ترې هم او مونږ هو ترې هم مزې واخلو زهیب ملک صاحب یو بل غزل را سره شریک کړي دا یو بل غزل دی د غزل مطلب چې د ټولې پښتونخوا د زړه درمان هغه سړی دی د ټولې پښتونخوا د زړه درمان هغه سړی دی په مونږ خو الله چې بلا ګران هغه سړی دی ډېر ښکلی دا شعر بیا ووایه د ټولې پښتونخوا د زړه درمان هغه سړی دی په مونږ خو الله چې بلا ګران هغه سړی دی او زمونږ په زړونو راج چې لا تروسه کړي ملګرو زمونږ په زړونو راج چې لا تروسه کړي ملګرو په ټوله پښتونخوا کې باچا خان هغه سړی دی او پیاله چې لاس کې واخلي نو ګډېږي له مستۍ نه پیاله چې لاس کې واخلي نو ګډېږي له مستۍ نه ساقي ستا میخانه کې څومره وران هغه سړی
او باور مې د چرا بشي واده به سر ته ورسي باور مې د چرا بشي واده به سر ته ورسي په ننګ غیرت خپوخه د افغان هغه سړی دی ډیر ښکلی او زما د ژوند کتاب چې د ښایست په لمبو سیزي زما د ژوند کتاب چې د ښایست په لمبو سیزي زما د زړګي سر زما جانان هغه سړی دی او غریب له چې په سر د مینې لاس کې دي زهیبه غریب له چې په سر د مینې لاس کې دي زهیبه کامیاب په دې دنیا کې په ایمان هغه سړی دی ډیر ښکلی کامیاب په دې دنیا کې په ایمان هغه سړی دی ګرانو ملګرو ادبي محفل مو واورېده په هغې کې مو د زهیب ملک صاحب نه ښکلې شاعري ښکلې الفاظ د الفاظو ښکلی جوړښت واورېده امید دی چې تاسو به ترېنه بلها بلها خوندونه اخیستي وي خو په پروګرام په اخره کې د خپل میلمه د زهیب ملک صاحب نه یو تپوس یو پوښتنه کول غواړم زهیب ملک صاحب دا راته ووایه چې زموږ مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړي د پښتو ادب په حوالې سره او زموږ چې کوم شاعران ملګري دي د هغې ته چې کوم دی نو څه پیغام ورکول غواړي نو شاعران خو هر لړۍ چې کوم دی لګیا دي که نه لکه د ژبې خدمت کې خو زما چې کوم دی لکه نوي کول ته زه دا پیغام ورکوم څونه چې په فیسبوک باندې زیاتره دا نوي کول دی که نه خو دې سره د ژبې اهمیت باندې دی نه پوهېږي نو زه ما چې د خپلې مورنۍ ژبې چې کوم دی قدر وکړې د دې خدمت وکړې دا موږ باندې حق دی نو انشاءالله چې کوم دی کوم قومونه چې د خپلې ژبې خدمت کړی دی هغې چې کوم دی ترقي مونته ډېره مننه ګرانو ملګرو ادبي محفل راغونډومه د زهیب ملک صاحب په تکه دو شعرو زهیب ملک صاحب وایي چې ای وخته په دې سیمه څو د شمار سړي پیدا کا ای وخته په دې سیمه څو د شمار سړي پیدا کا خو ښه تکړه ښکلي ښه د کار سړي پیدا کا چې ښه دانشور ورته خیران ګوته پخلو شي زما ولس کې هم داسې هوښیار سړي پیدا کا خپل ورور سلمان ساغر لا سره د خپلو ګرانو ملګرو د مدثر او د نعیم ورکې اجازت چې چرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان